د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ګرانو زده کوونکو. په دې هیله چې ټول روغ رمټ اوسئ او خپل درسونه په ډېرې مینې سره تکرار کړئ. موږ او تاسو راغلو او دویم لوست د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د اخلاقو په اړه باندې مو درس ولوستل دا چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څه ډول اخلاق درلودل او کوم اخلاق یې موږ او تاسې ولوستل. اخلاق اصل په لغت او اصطلاح کې څه دي او زموږ په ژوند کې که موږ ښه اخلاق غوره کړو نو څه ډول انسانان به واوسو او که بد اخلاق غوره کړو نو څه ډول انسانان به واوسو. په دې هکله مو پوره معلومات لاسته راوړو. نن غواړو چې په داسې یوې موضوع باندې خبرې وکړو چې هغه زموږ د هیواد پورې اړه لري. د مثال په ډول دغه زموږ هیواد مخکې تر اسلامه په څه ډول بدمرغیو باندې اخته و او یا هم وروسته له اسلامه په څه ډول نیکمرغیو سره مخامخ سو. موږ غواړو په دې اړه باندې بحث وکړو چې په دې لوست کې د افغانستان تاریخي مخینه په دې لوست کې به موږ او تاسې په څو عنوانونو په څو بېلابېلو عنوانونو باندې بحث وکړو. په تېر لوست کې که چاته پوښتنه پیدا کړي کولی شي په کومنټ کې هغه پوښتنه راسره شریکه کړي او خپله کورنۍ دنده هم سرته ورسوي. ګرانو زده کوونکو تاسې انځور ګورئ. په دې انځور کې هغه بېلابېل مشهوره ځایونه راغلي دي چې موږ او تاسې په خپل هیواد کې لرو. نو دغه هیواد چې تاسې وینئ او دغه هیواد کې چې تاسې ژوند کوئ دا هیواد بېلابېل تمدنونه تېر کړي دي. یو له دې تمدنونو څخه د اسلام ښکلی او ارزښتمن تمدن دی دا چې تر اسلام مخکې تمدن کې افغانستان په څه ډول او په څه شرایطو کې کوم شرایطو کې او کومو حالاتو کې وخت تیر کړی دی او د اسلام نه راتګ نه وروسته په څه ډول اوضاع او حالات په افغانستان کې راغلل. په دې هکله باندې غواړو خبرې وکړو. نن موږ او تاسې تقریبا 3-4 عنوانه لرو چې په هر عنوانه به موږ به سم منظمې خبرې وکړو. نو د دې لپاره چې دغه عناوین مو ښه زده شي تاسې به د ویډیو ډسکرپشن ته لاړ شئ او د کتاب PDF به ځان ته ډاونلوډ کړئ. یو ځلې به یې له مخه ولولئ تر څو وکولی شئ چې دغه تشریح واخلئ. راځو په دې په پوه شو چې افغانستان تر اسلام د مخه څه ډول و. کله چې موږ راځو او په افغانستان باندې خبرې کوو نو دغه د آریانا خاوره راځي. دغه د آریانا خاوره چې اوسنی افغانستان له دې خاورې څخه یوه برخه ده. د دې لویدیځ طرف ته ایران و، ختیځ ته یې د سیند و، شمال ته یې آمو سیند و او سویل ته یې عرب سمندرګی یا بحیره وه. دلته په هیواد کې تر اسلام د مخه ډیرو زیاتو کورنیو یا ډیرو زیاتو کوچنو او وړو قبیلو حکومتونه کړي دي. له هغه جملې څخه پیشدادیان و، کیانیان و، اسپه و یا مثلا له هغه نه اخوا ځینې نورې کورنۍ هم وې لکه کوشانیان و او یفتالیان. دغه هغه کورنۍ وې چې په افغانستان باندې حکومت کړی و. خو دلته د اسپه له کورنۍ څخه نیولې تر کوشانیانو پورې او هخامنشیان او یونانیانو هم په افغانستان کې خپلې واکمنۍ کړې دي او په دې واکمنیو کې د افغانستان چې دوی کړي وي افغانستان له ډېر یو بد وضعیت سره مخامخ و. او کله چې دوی په افغانستان باندې حمله وکړله نو دلته افغانستان باید خپله خپلواکي لاسته راوړې وای. د افغانستان خلکو د خپل هیواد خپلواکي لاسته راوړه او دلته بیا کوشانیان او یفتالیان هغه حکومت یا همغه واکدارۍ په لاس کې ونیولله او چې شی وکړه واک یې ترلاسه کړي. دلته بیا کله چې د یفتالیانو د کورنۍ واک پای ته رسیږي بیا راځي او د کوشانیانو کوچنۍ کورنۍ واکداره کړي. کله چې دغه کوچنۍ کورنۍ یا د کورنیو واکمنۍ راځي او واکمنان کېږي نو دلته بیا ظلم او ناروا ډېره زیاته کېږي چې د دې کورنیو واکمنیو په پایله کې زموږ هیواد له ډېرې سترې بدمرغۍ سره تورتم سره چې څه کېږي مخامخ کېږي او په دې حالت کې خلک له بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ کېږي.
کله چې خلک له بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ کېږي نو په دې اوضاعو او له دې شرایطو نه ورهاخوا دلته د مبارک اسلام دین رامنځته کېږي چې د اسلام په رڼا کې ځمکه او اسمان څه کوي رڼوي او روښانه کوي. د اسلام په راتګ سره زموږ هیواد هم څه کوي نوی او نیکمرغه ژوند زیری ورته راځي او نوی او نیکمرغه ژوند ته دوام ورکوي. دا د دې په اړه چې افغانستان تر اسلام د مخه په څه ډول وضعیت کې و، یعنې په داسې حالت او وضعیت کې و چې د هیڅ د ارامتیا او د خوشحالي ځای نه و، یوازې او یوازې هماغه واکمنۍ وي، تبدیلي د واکمنیو وه او په همدې شکل سره څه و هغه بدمرغۍ او بدبختۍ وي. دا چې تر اسلام وروسته افغانستان څه ډول و په دې هکله به اوس ووایو. افغانستان تر اسلام وروسته په 9مه میلادي پیړۍ کې کله چې اسلام دین افغانستان ته راغی او خلک مسلمان سول نو دلته چې د دې په ترڅ کې یا هم د دې اسلامي هویت په جریان کې خلک یې یووالي ته راوبللو او د بېلابېلو علومو دروازې د خلکو پر مخونو باندې پرانیستل سوې. دلته علمي او فرهنګي چاپېریال رامنځته سو او د دې علمي او فرهنګي چاپېریال د ترقي پرمختګ او پیشرفت لپاره او د اسلامي تمدن د بنسټ ایښودلو لپاره همدې خلکو ډېر زیات کارونه وکړو، یووالی یې غوره کړ او فعاله ونډه یې دلته واخیستل. په اصل کې دلته تر اسلام وروسته کوم اوضاع او حالات چې رامنځته کېږي دلته ټول په هغه ډېر یووالي سره او متحده شکل سره دوی څه کوي خپل د اسلامي تمدن هغه بنسټ ایږدي. دا چې دلته دا موضوع خلاصېږي او بله موضوع چې موږ دلته لرو هغه موضوع ده چې د خپلواکو اسلامي حکومتونو رامنځته کېدل دي. یعنې وروسته له دې چې اسلام راځي نو دلته خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته کېږي. دغه اسلامي حکومتونو کې آیا تل نیکمرغۍ او هوساینه ده که نه، دلته هم ځینې ستونزې شته. کله چې دلته په افغانستان کې د اسلام رامنځته سو یا اسلامي تمدن راغی نو دلته اسلامي حکومتونه هم راغلل. لغه جملې څخه طاهریانو، صفاریانو، سامانیانو او ځینې نور و، ځینې نور حکومتونه و چې دلته راغله، خو د دې واکمنۍ او د دې خپلواکیو په راتلو سره له ډېرو ناوړو شرایطو سره بیا افغانستان مخامخ سو. دلته هماغه څه چې موږ ته په کار و هغسې اسلامي تمدن ته چې ونه سو، خدمت ونه سو او اسلامي تمدن بیرته له یو تزلزل سره مخامخ سو. دلته کله چې 14مه پیړۍ راځي نو چنګیز خان خوارزم ته ماتې ورکوي او مغول رامنځته کېږي. کله چې مغول دلته رامنځته کېږي او د مغولو واکمنۍ دلته راځي نو دوی بیا هم څه کېږي له هغه بدامنۍ سره، له هغه ناخوالو سره، له ټولو داسې حالاتو سره مخامخ کېږي چې هېڅ د افغانستان په ګټه او د افغانستان د خلکو په ګټه نه وي او دلته په هېواد کې ګډوډۍ رامنځته کېږي. وروسته له دې چې د چنګیز خان دا واکمنۍ نو چنګیز خان ته ګرګین کورنۍ یا هم د ګرګانیانو کورنۍ چې تیموریان د له جملې څخه څوک دي، یو شاهرخ ده او بل سلطان حسین بایقرا ده. کله چې دوی راځي او واکمنۍ لاسته اخلي یا په لاس کې اخلي نو دلته ترقي، پیشرفت او پرمختګ رامنځته کېږي. خو کله چې سلطان حسین بایقرا له منځه ځي او مړه کېږي نو دلته بیرته هماغه ګډوډي ده او هماغه ناوړه شرایط دي چې بیا دلته میرویس خان نیکه راځي او 8 کاله څه کوي دغه افغانستان کې حکومت کوي او افغانستان د ترقۍ، پرمختیا او ډېرې هوساینې په لور بیایي. هغه څه چې اړین دي هغه د علم او فرهنګ په ډګر کې، د سیاست په ډګر کې دا ټول سرته رسوي. خو وروسته د میرویس خان نیکه له مړینې څخه بیا هم هېواد په هماغسې ګډوډیو مخامخ کېږي او د میرویس خان هغه حکومت چې د بنسټ ایښی دی هغه له منځه ځي. دلته بیا په کال 1840 کې احمدشاه بابا د شیرسرخ جرګې له لوري چې پاچا ټاکل کېږي نو دی راځي او افغانستان ته بیرته هماغه سیاسي واکداري ورکوي او د افغانستان پولې او سرحدونه چې کوي په ډېر تدبیر سره بیرته جوړوي او هېواد بیرته هوساینې خواته بیایي.
د احمدشاه بابا تر مړینې وروسته هیواد بیرته له ګډوډیو سره مخامخ کیږي او دلته ګډوډیانې ډېرې زیاتې کیږي، یعنې افغانستان له بدمرغیو سره مخامخ کیږي او دلته بې اتفاقي رامنځته کیږي، یعنې د افغانستان یوه برخه هم ترې جدا کیږي. وروسته له احمدشاه بابا نه امیر امان الله خان راځي. امیر امان الله خان څه کوي؟ امیر امان الله خان په وخت کې یا هم د امیر امان الله خان د واکمنۍ پر مهال موږ د هیواد خپلواکي لاسته راوړو یا د خپلواکي بیرته راخلو. دلته احمدشاه بابا چې مړ شو نو دلته هیواد کمزوری سو او د نورو لاسته ولوېدل، خو د امیر امان الله خان په راتګ سره لومړنی کار چې امیر امان الله خان کوي هغه له انګلیسانو سره جګړه ده چې د افغانستان سیاسي خپلواکي لاسته راوړي په 1919 میلادي کال یا هم په 1298 لمریز کال باندې. خو دلته بیا هم د بهرنیو لاسوهنه پای نه مومي او د بهرنیو لاسوهنه په هیواد کې د ناامنیو باعث ګرځي. کله چې د هیواد ناامني نو دلته بیا محمد ظاهر شاه حکومت رامنځته کیږي. محمد ظاهر شاه 40 کاله حکومت کوي، خو داسې هغه پاملرنه چې دوی باید فرهنګ ته کړې وای، هغه پاملرنه چې دوی باید خپل هیواد ته په بېلابېلو ډګرونو کې کړې وای، هغسې یوه پاملرنه ده ونه کړه دې څیزونو ته، خو بیا هم امن او سوله وه. کله چې محمد ظاهر شاه 40 کاله حکومت کوي، دلته وروسته له 40 کلونو حکومت څخه د ثور کودتا رامنځته کیږي. د ثور کودتا په رامنځته کېدو سره یا هم د ثور د کودتا په راتلو سره څه پیښیږي او دلته کومې ستونزې رامنځته کیږي، لکه څنګه چې موږ او تاسې ټول پوهیږو او که تاریخ ته مراجعه وکړو په دې اړه ډېر زیات بحثونه دي. موږ اوس د هیواد پالنې لوستونه وایو یا د هیواد پالنې مضمون وایو. موږ دلته وګورئ په هیواد مخینې باندې غواړو پوه شو چې څه خبره ده. موږ د تاریخ بحثونه نه کوو، موږ یوازې په ډېر سرسري شکل باندې یعنې د یوې یادونې په څېر باندې موږ دغه لوست لولو تر څو پوه شو چې افغانستان څه ډول یوه تاریخي مخینه درلودله، څه ډول یو هیواد و. نو دلته کله چې د ثور کودتا راځي په کال 1950 کې د ثور په 1 نیټه باندې پردی فرهنګ نفوذ کوي او د پردی فرهنګ د نفوذ لپاره زمینه برابریږي. کله چې د شوروي اتحاد هغه جګړې رامنځته کیږي او په د ثور کودتا رامنځته کیږي، نو دلته شوروي زموږ په هیواد باندې یرغل کوي. خو دلته موږ باید هیر نه کړو چې زموږ خلک په ډېر یووالي سره او په ډېر متحدانه شکل سره راځي او د دوی دغه برید ته غاښ ماتونکي ځواب وایي چې د دوی له ډېرې همغې ښې جګړې څخه یا له ښو کارونو څخه په 1955 کال کې له انګلیسانو سره د افغانستان د خلکو هغه جګړې دي چې دوی له هم له شوروي اتحاد سره هماغه انګلیسانو سره یې جګړې کړي دي او دوی ته یې غاښ ماتونکي ځواب ورکړی ده چې هغه 3 جګړې چې له انګلیسانو سره سوي دي هغه تاسې کولی شئ چې د تاریخ په برخه کې ښې په جزئیاتو سره ولولئ او وګورئ چې افغانستان خلک څومره پیاوړي او متحده خلک دي او که دوی وغواړي چې په اتحاد وکړي او د یو چا په مقابل کې ودرېږي، نور هیڅ ته اړتیا نشته، نه سلا ته اړتیا شته، نه بل څه د اړتیا شته، یوازې د دوی اتحاد او یووالی کولی شي چې هر لوی یو کوچني قدرت ته څه شی ورکړي، ماتې ورکړي او غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. دا اوس موږ او د تاسې لوست د دې لپاره چې لوست ښه زده کړئ، تاسې به راسئ او د په اړه به راته ولیکئ چې دغه ملي یووالی ګټې څه دي، موږ ملي یووالی څه ته وایو، ملي یووالی څه دی او موږ ولې باید ملي یووالی ولرو. په دې اړه باندې ماته خپل نظر ولیکه او د همدې لوست هغه 3 پوښتنې چې دي هغه 3 پوښتنو ته هم ځوابونه ورکړئ او موږ ته یې په کومنټ کې راولیږئ. که چاته
په دې برخه کې سوال پیدا کېږي ځکه چې دلته موږ ډېر زر تېر شو، یعنې تقریبا څو حکومتونه مو څو حکومتي دورې مو زر زر تشریح کړې. نو که دلته چاته پوښتنه پیدا کېږي کولی شي کومنټ کړي، موږ به د تاسو پوښتنو ته په ډېرې حوصله مندۍ سره ځواب درکړو او د تاسې دا پوښتنې کول موږ ته دا روحیه رابخښي چې موږ تاسو ته لا هم درسونه چمتو کړو او تاسو ته یې وړاندې کړو. تر بیا چې راځم او ښکلې ترانه درته وړاندې کوم د عبدالباري جهاني. تاسو په پاک څښتن تعالی سپارم. ښه وخت.